تازه افغان سوداګر د میلیونونو افغانیو له تاوان سره مخ دي. دا چې څنګه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. په خوست کې د غلام خان بندر د کمیسارۍ مسؤلین وایي چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د شوې جګړې له امله دغه لار له تیرو 2 ورځو راهیسې تړلې. د غلام خان بندر کمیسار باهی جان بلال ویلي چې لاره د وړمې شپې جګړې له کبله تړل شوې. د نوموړي په وینا دواړو لورو ته له توکو بار لسګونه موټر ولاړ دي او په وینا یې ځینې هغه موټرې چې توکي د خرابېدو په حال وو د پکتیا ډنډې پټان ته لیږدول شوي دي. د خوست سوداګرۍ خودي مشر نواب امیرزي هم ویلي چې د لارې په تړل کېدو سره لسګونه موټر ولاړ دي. امیرزي غوښتنه کوي چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ته پام وکړي او تجارت د سیاست نه قرباني کوي. بلخوا یو شمېر موټر چلوونکي وایي د لارې تړل کېدو له امله په ستونزو کې دي. دوی وایي په ډېرې موټرو کې چې رومیان بار وو خراب شوي او ځینې هغه د پکتیا ډنډې پټان لارې ته ستانه شوي دي. درنو لیدونکو تاسو هم خپل نظرونه شریک کړئ. له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شي.